سلامونه هونیکی هیله یم چې جوړ او روغ پیاست. پاکستان یو ځل بیا یو د علماو یو جلسه جوړه کړه. په دې جلسه کې اصلي هدف یې همدا و چې د افغانستان په ضد باندې یو نوی دریځ جوړ کړي او د دوی علماو د دوی ملایانو له طریقه پر افغانستان باندې د فشار حاله جوړه کړي. خو له بده مرغه په دغه د علماو په ناسته کې هم د دوی چې کوم علما یې راغوښتي وه دوی هم ونه سوله چې په افغانستان په اوسني حاکمانو باندې یو فتوا صادره کړي او یا هم د دوی په ضد باندې یو خبر هم وصل کړی. دا ځکه دا څه خبر وایي زور چې دی حساب کتاب نه لري. نو اوس هم د دې ښکاري چې د خلک هم لږ ویرېدلي دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې پاکستان څه هدف لري او ولې غواړي چې د ملاین د لارې دا ځل مخته ولاړ شي. د زور څخه یې کار واخیستلو، ډیپلوماسي څخه یې کار واخیستلو، خو دا ځل د ملاین څخه کار اخلي. ځو پر موضوع باندې خبرې کوو. تر اضافي خبرې ډېرې شو. څه موده وړاندې په کراچي کې دغه تېرو اونۍ په کراچي کې د علماو په نامه باندې علماو او مشایخو په نامه جلسې تر نامه لاندې یوه لویه جلسه پاکستان پوځ جوړه کړې وه چې پاکستان پوځ کې بیا په دې جلسه کې ډېر د دوی علما هم شرکت کړی و چې هغه فضل الرحمن و که هغه د سمیع الحق و که هغه د نور پنجابیان و که هغه د سندیان و. د پاکستان کې چې کوم ملا لنګوټۍ درلودل خو په دې کې ګډون یې درلودل. په دغه ناسته کې اصلي هدف همدغه و چې د پاکستان د پوځ لخوا چې کوم طرحه ورکول سوې وه د پاکستان د پوځ طرحه دوی عملي کړي. هغه دا و چې د افغانستان اوسني چارواکو په ضد باندې یو فتوا صادره کړي چې هغه وګڼي چې یاره دا په رښتیا د پاکستان په ضد باندې دوی کارونه کوي، د پاکستان په ضد باندې دوی د تروریستي پروژې پالي او دا هغه. خو دا کوم پلان چې پاکستان پوځ د دغه ملایانو ته ورکړی وي دا یې په حقیقت کې ونه سوله چې عملي کړي. او دوی هم په خپله کې د دوی څخه ویره لري چې د اوسني د افغانستان اوسني چارواکي چې دی د دوی سره که هر یو مخالفتونه وکړي امکان لري چې بله ورځ کې یو شیمې ورواستي او په دې جیب کې ورواچي او سړی د دې دنیا څخه رخصت کړي. نو دا هم د دوی یو ویره وه. د هغه هدف نه وروسته پسې چې پاکستان پوځ ولیدلو چې هغه هدف نه ترسره کېږي نو راسه د پاکستان تجارتي سیستم باندې خبرې وکړو چې څه رقم دغه د ولاړ تجارتي جنجال چې دی دا د ملایانو د طریقې حل کړي. په دغه جلسه کې بیا وروسته یې خبره برته راواړوله او دا یې په دې باندې راواړول چې د علما دې باید یو پرېکړه وکړي چې د تجارانو چې دا کومه ستونزه جوړه ده دغه ستونزه دې حل کړي. او دلته ملایانو هم همدا خبرې شروع کړي. ډېر ملایان دا وویل چې یاره د تورخم دروازه چې ده د دواړو قومونو د دواړو هیوادونو په تاوان دی، د هم خلکو په تاوان دی، خو دا و دی هغه دی، خو ډېر خبرې وسوې. دلته چې خبره فضل الرحمن ته ورسېده فضل الرحمن هم خبر راونیوله او ویې ویل چې پاکستان پوځ چې تله په افغانستان کې بمباریانې کوله، په افغانستان کې په کابل کې بمباریانې وکړې، مخکې تر هغه باید هغه فکر کړی وای چې دغسې حالت یو ورځ کې راتلو او هر ورځ کې چې ته ځې پر یو چا باندې بمونه غورځوي آخر کې د هغه خلکو هم حوصله سر ته رسېږي. حوصله د هر کس سر ته ورسېد بیا د هغه وروسته د هغه څخه ته ښه تمه نسې لرلی او هغه تا سره ښه کور نه کوي. نو پاکستان چې ولاړو په کابل باندې حمله وکړه، د افغانستان په نورو ولایتو باندې حمله وکړه، نو تاسو د دې څخه انتظار درلوده چې د افغانستان لوري به د دوی ښه هرکلی وکړي. نه یې ونه کړلو. د هغه وروسته ولاړې د هندوستان سره خپل اړیکې جوړې کړې. هغه هندوستان چې ولې زموږ ازلي دښمن و هغه د خپل اړیکې جوړې کړې او پر تا باندې تجارت یې بند کړی دی. تجارت یې داسې بند کړی دی چې همدا اوس زه پوهېږم چې په پاکستان په تاوان باندې روان دی او په افغانستان په تاوان کې روان نه دی او په افغانستان ته خپل هندوستان خپل میوې ورهستي. هغه مارکیټ چې پخوا د پاکستان وي اوس هماغه مارکیټ هندوستان د پاکستان څخه نیولی دی. نو دا ستونزه ولې چا جوړه کړه؟ په هغه ورځ کې چې تا بمباري کول دا باید تا فکر کړی وای. په دې خبرو کې یو بل ملا چې د پاکستان استخباراتي ملا وی هغه راوټنګل. هغه وویل چې یاره پاکستان پر داسې ټي ټي پي پر مشرانو په کابل کې برید کړی دی. دلته پاکستان د مولوي فضل الرحمن ویل که د پاکستان عمله پر کابل باندې ته تجویز ورکوي او هغه ته روایت ورکوي چې دا کار ښه دی چې کړی، نو بیا خو د هند حمله هم پر اسلام آباد باندې جایزه وه چې هغه هم راغلی چې دلته خپل تروریستي داسې یې کړی دی، د تروریستانو د ځپلو دپاره حمله وکړه، خو هغه هم په همدغه نامه باندې راغله. نو ولې بیا د پاکستان حمله جواز ولري او د هند جواز ونه لري؟ خو د په دې خبرې باندې دا د پاکستان پوځي ملا
خوله یې وربنده کړه. نو دا دلته چې دا خبرې تاوباله سوې د ده ملایانو په منځ کې جنجالونه پیدا سوه. یعنې دلته د دغه علماو ناسته کې چې پاکستان پوځ غوښتل چې د افغانستان د اوسني چارواکو پر ضد باندې یو فتوا صادر کړي او یو د راتلونکي جګړو دپاره یو بل پلان صادر کړي چې هغه هم د همدغه ملایانو په ضد باندې د همدغه ملایانو د طریقې وسي. خو هغه کار یې بیخي بالکل ونه سوی ده چې وکړي، ځکه چې ټول ملایان بېلېدله او هغه هم زړه یې ونه کړه چې د دوی په ضد باندې یو فتوا صادره کړي او یا هم د دوی په ضد باندې یو د نوي پروژې امر ورکړي. دا خو ونه سوی ده. خو وروسته چې خبره د تجارتي راله، د تجارتي خبره چې راله دلته هم فضل الرحمن په کې مداخله وکړه او ویل چې دا تاسو باید د دې کار د سرنوشت د جاسوس لپاره تاسو باید مخکې فکر کړی وای چې تا پر کابل باندې حمله کړې هغه هېڅ وخت دا داسې نه لري. او اوس افغانستان ضرورت نه لري ستا دپاره، که ته ضرورت لري افغانستان ته ضرورت نه لري. نو د دغه دپاره دا جلسه بالکل ناکامه شوه. که څه د پاکستان میډیا ډېرو په کې خبرې وکړې چې یاره داسې و او داسې و، پاکستان علماو داسې ویلو، مګر د مولوي فضل الرحمن چې کومې خبرې وه یو پاکستاني میډیا هم نشر نه کړه. ټول خبرې چې وه هغه سانسور سوې او د دې څو هغه پوځي ملایان چې هغه خبرې نشر سوې، مګر د مولوي فضل الرحمن او څو نورو پښتنو ملایانو خبرې ټول سانسور سوې او هغه نشر نه سوه. او هغه هم همدغه ویل چې دغه جګړه چې کول د بمبار چې تا کولو هغه اول ورځ کې تا باید دا فکر کړی اوس چې ته په هر ورځ کې 200 تر 300 میلیونه ډالر ته تاوان کوي. اوس ته په دې باندې راغلی چې یاره د افغانستان سره دا جګړه دا باید موږ نه کوله او دا یو تېروتنه وه. اوس د په افغانستان لوري برته دا ستونزه حل کړي او راسي موږ برته یو د حل لارې ته پیدا کوو او برته تجارت برته فعاله کوو. اصلي هدف زه تاسو ته ورته وایم چې اصلي هدف همدغه و چې د راتلونکو جګړو دپاره که هغه داعش دی، که هغه د بل دی، که هغه بل دی، که افغانستان ته یو بل نیابتي جګړه راځي، د دغه دپاره د دغه ملایان څخه یو فتوا جوړه کړي. خو یې نه سوه چې جوړه کړي. دا زور و. د یو خبره که دا جمهوریت وای، د جمهوریت په ضد باندې دغه ملایان غښتلي وو او شي ده. مګر نن چې دا ملایان راغلي په افغانستان کې حاکمه سوي دي، په زور باندې خبرې کوي چې ما ځکه خبره دې وکړه په بله ورځ کې رد یې ورکوي. دا رقم کار پکار دی. اوس په افغانستان کې که یو څوک یو زورور پیدا سي، د پاکستان پوځ هم ځینې ویره لري. دا هم داسې نه دی چې دوبه نعوذ بالله د خدای څخه خیاط راوړي چې دی به دې چا څخه ویره ولري. دی خپل هم د خپل معاش خپل د شپې په خوب په فکر کې دی چې یاره سبا به زه ویښ سم که ویښ نه سم. نو اوس هغه پخوانی حالت په پاکستان کې پاته نه دی چې اوس راسو د سیاسونو په منځ کې ګورو، سیاسونو په منځ کې هم مخالفتونه دي. که راسو د ملایانو په منځ کې ګورو، ملایانو په منځ کې هم مخالفتونه دي. که راسو د ملت په منځ کې ګورو، ملت په منځ کې هم مخالفتونه دي. نو اوس هغه پخوانی پاکستان نه دی چې پخوا یې ویل چې یاره موږ به داسې کار کوو او دا کار به نه کوو او هر څه چې ویل دا به هم تطبیقېدل، مګر اوس هغه حالت نشته. ایله مند یم چې په افغانستان کې ټولې روانې ستونزې حل سي، په پښتونخوا او بلوچستان کې روانې ستونزې حل سي. نو دا هر ورځ کې نوي ډرامې د پاکستان هجر پوځ لخوا چې په دې پښتنو، بلوڅانو او افغانانو بیچارهګانو باندې ټپل کېږي، دا د الله دې ژر حل کړي او دا ستونزه دې د تل لپاره حل لاره ورته وموندل سي. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.